د میدان وردګ ولایت د مقام په هڅه او د وزارت دفاع اړوند 15مې پلې لیوه او ټولګټو چارو ریاست له ماشینرۍ په استفادې د دغه ولایت لرې پرته د میرداد ولسوالۍ له یوې نوې لارې له مرکز سره وصل شوه. قاري بختیار معاذ د میدان وردګ والي وایي چې یادې ولسوالۍ ته د لارې د لنډون په موخه یې د 40 ورځو په موده کې شاوخوا 15 کیلومتره سړک رغولی. څرنګه چې تاسې ولید دغه کوتل خو یقینا ډیر زیات کار مونږ وکړ. تخمینا یوه میاشت 40 شپې مونږ کار پې وکړ. 14-15 کیلومترو پورې کار و. الحمدلله دغه مونږ ورغه تر څو پورې د جلګي ولسونو خلکو ته دغه مشکل اسانه سي. دغه لاره مو ورته لنډه کړله. 15 ساعته لاره به وه. بندیچک ته به راتلل. اوس دوی کولی سي چې لنډ په لنډو باندې نرخ ولسوالۍ باندې کابل میدان وردګ ولایت ته دوی لنډ نږدې لاړ شي. الحمدلله هغه په ډیر ښه معیار باندې مونږ جوړ کړ. مسؤلین وایي چې دې ولسوالۍ ته په نوي رغېدلي سړک مسافر وړونکي او بار وړونکي موټرونه تګ او راتګ کولی شي چې په رغېدو یې د 90 کیلومترو په شاوخوا کې لاره یې 80 کیلومترو ته راکمه کړې. مولوي سردار احمد ثابت د دایمیرداد ولسوالۍ ولسوال بیا وایي چې له دایمیرداد ولسوالۍ څخه تر کابل او د ولایت تر مرکز پورې لار ډېره اوږده او اوس یې مزل کیلومترونه راکم شوی. نو مخکې تقریبا د دایمیرداد ولسوالۍ نه تر مرکز پورې 90 کیلومتره لار وه. هغه په 80 کیلومترو بدله شوه او سړک یې ډېر سخت خراب و. اوس ډېره لنډه او اسانه لار هم د بارداره موټرو دپاره هم د مسافر وړونکو موټرو دپاره جوړه شوه. له بله پلوه د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي هڅه مو دا ده تر څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې په اساسي ډول ورغوو.